پخوو. چکن قورمه او موږ سره دا زردچوبه. چرګان خو تیار سره کړي دي. مینځلی دی ده؟ یا نور څه نه پکې استفاده نه کوي؟ په دې د خیال کې چې مالګه پکې تیزه شابه که نه زړه مې راته ویستله څنګه دی؟ قدرمن لیدونکو قورمه آماده شو ډېر خوندور او السلام علیکم. دا هم حیا حبیبي او ځل بیا لپاره ستاسو درنه چوپړ کې حاضره ده د عبدالوحید قیومي سره چې نن په خپرونه کې راغلي یو د رینور ولسوالۍ ته په طبیعت کې پخلی هغه هم د عبدالوحید قیومي څخه پخلی ګورو. همدارنګه دا چې عبدالوحید قیومي څنګه پخلی کوي او څه آماده کوي دا ټول د ولسغږ یوټیوب چینل څخه تاسو وڅارلی شئ. راځو او ستاسو ته سلامونه جوړ خیر راغلی زموږ خپرونې ته. نن به څه آماده کوئ؟ وعلیکم سلام. ستاسو سلام په سر سترګو قبول هم ده. نن راغلي له خیر سره موږ نن چکن قورمه پخوو. چکن قورمه او نن آماده کوئ. دا به ووایئ راته چې د چکن قورمه کې د څه څه نه استفاده کوئ او چکن قورمه په کومه طریقه آماده کوئ؟ دا چکن قورمه موږ پخوو مسالهدار. ډېر خلک زیات وایي چې موږ چکن قورمه د کړایو راغلي ګرین تور شوی دی. موږ یو ښایسته غوندې چکن قورمه تیاروو چې دې سره موږ سره وایي چکن دی. شین شو سترګه غوښه بیا ورسره مساله شوه. مساله قورمه مساله ورته وایي. دې کې موږ سره ده لونګ زیره لونګ او دا وروسته موږ سره ده زردچوبه نور بل ورسره دا دی تور مرچ او نور ورسره مالګه او ماسته هم آماده دی. ماسته هم آماده دی. دا مالګه مساله خو خلاص شوله خیر سره دې سره رومیان دي. بیا ورسره پیاز دی او دلته ښایسته غوندې اوږه میښی دی. چکن قورمه د مواد لازمه یې وویل د ګرمي دې کې پخوئ؟ دې کې به پخوو له خیره سره روږي داسې موږ مینځلي موږ داسې آماده سهار موږ ځان سره ایښی دی. اول منډي کې دې کې انشاءالله به لږ شان دې غوړي به واچوو. ډېر اول به انشاءالله موږ به داسې وکړو چې اول موږ دا غوړي به سره کړو. غوړي خو سره کوئ. ټول څیزونه دې وویل چې دې کې چکن قورمه کې آماده کېږي. تور بانجان مو ولې ایښی؟ تور بانجان مې شوشه دپاره ما نه لکه چې هغه هم کوم خواړه آماده کوئ. دې دپاره ما ماسته چې دې دپاره ښایسته برته تیاره کړو. برته ورته جوړوو هغه انشاءالله تاسو په دې خوړلو کې درله ښه وي. اول به ګیس ولګوو. مهرباني مطلب زه مرسته نه شم کولی. یو خپرونه کې ما باندې ټول پخلی کړی چې د هغوی مرسته یې شوې ومه چې بیخي له حده زیات نو زه د عمره نه شم کولی. غوړي به سره څه واچوو یعنې داسې غواړم چې د چای یو ګیلاس یو ګیلاس ډېر واچوو. قیومي چې دی تکړه خیاط دی او هغه هم خیاطي کې واسکټ کالي بېلابېل ډیزاینونه د نارینهو لپاره کالي ګنډي. نن به د دوی پخلی ننداره کړو چې دوی سره کوم پخلی کوي او څنګه به د دوی د پخلي خوند وي. که چېرې مې خوند و زه خو وایم چې ډېر خوند لري. زه داسې نه یم چې خوند دې تل خوندور دی. تېر پروګرام کې زما دوکان ته راغلی و زما د پخلۍ ما ورته ویله څه مېلمانه مې راغلي هغوی زما پنجپلی دا درسونه مې تېر کړي. خو ما د پنجپلو نه هر څه مکې شم نن ښایسته غوندې یو چکن قورمه پخوو چې خلک په کورونو کې ښه په اسانه طریقه پخه کړي. نو موږ دلته رالو دې سره په چکر ده. په چکر کې موږ دې دپاره صرف چکن قورمه او بعضې ورته خلک چکن علیم ورته ویلی شي بعضې ورته وایي د ماستو والا چرګ چې کوم یو دی موږ نه دي پخ کړي. موږ ته څه طریقه وښایه. پیاز پاخه شو کټ کړ.
ګشنیج چې په تیار ما میده کړي دي دا چې کله پوخ شو دا به د پاسه پیاز شو او ښه د شان اوس به نور مواد شو پکې قدرمن لیدونکو که چیرې تاسو غواړئ چې په کور کې ساده او خوندور پخلي وکړئ او حتی میلمانه ورسره ګوتې وساتي نو تاسو کولی شئ چې چکن قورمه آماده کولو طریقه یې د ولس غږ یوټیوب چینل څخه مو ننداره کړه زده کړه او همداسې مو آماده په کمره کې ښکاري زموږ قورمه آماده شو آماده شو بلکل زما د انتظار شیبې پای ته ورسېده کم نمک وي شاده که نه زړه مې ورته وویستله څنګه دی مزېدار دی خوندور دی ډېر خوندور آماده شوې ده په ګوتو مو برکت الله دې جنتي کړه بس واقعیت خبرې نور پرې کې څه نشته د تکمن داسې وویل چې مېلمه دې راشي وارخطا کېږي ما په 10 منټه کې چکن قورمه تیارېږي قدرمن لیدونکو قورمه آماده شو ډېر خوندور او ډېر مزېدار ده چې تاسو کولی شئ په همدغه طریقه اسانه طریقه په کور کې آماده کړئ د نن ورځې د پخلي خپرونه هم تر همدې ځایه پورې وه هیله ده چې د چکن قورمه د آماده کولو طریقه مو زده کړې وي له تاسو هم ډېره زیاته مننه چې خوندور پخلي مو الله خوشحال لره ژوندی اوسئ پخلي وکړه او هم یې مالي لګښت په غاړه اخیستی و له دوی نه هم بیا هم نړۍ مننه ترې کوو چې د خپرونې سپانسر او مالي لګښت یې په غاړه اخیستی و الله خوشحال لره ژوندی اوسئ قورمه ده خوږو لیدونکو عید استاذ هم ولاړ چې زر زر قورمه وخوري تر دې چې د یو بلې خپرونې آماده کولو لپاره ځو تر هغه تاسو دا خپرونه ننداره کړئ که چیرې د آماده کولو د چکن قورمه د آماده کولو طریقه تاسو ته زده نه شو نو په بار بار یې وګورئ حتما در زده کېږي تر بیا ښه وخت ښې چارې لوی الله مو مل شي